د اسلامي امارات حکومت ستره محکمه وایي د خوست ولایت په ورزشي سټوډیم کې پر یو تن قاتل د قصاص حکم پلی شو. د اسلامي امارات حکومت ستره محکمې پر ایکس پاڼه یو خپاره کړي خبرپاڼه کې ویلي نن ورځ د خوست ولایت مرکز ورزشي سټوډیم کې پر یو تن قاتل د الله جل جلاله حکم یعنی قصاص تطبیق شو. د قتل په دې قضیه کې درې محکمو د اسلامي امارات حکومت د مشرتابه مقام پر دوو نورو مجرمینو هم د قصاص د حکم د تطبیق امر کړی، خو دا چې د مقتولینو ځینې وارثان له هېواده بهر دي نو د شرعي احکامو له مخې پر دغو مجرمینو د قصاص حکم د مقتولینو د وارثانو تر حاضرېدو متل شو. دغه قاتل شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د یاد ولایت علي شیر او تیروزی ولسوالیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 14 غړي وژلي وو.